کښېنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زوی د ټوپک خاوند کښېنه، په هېڅ نشته کښېنه. ته کښېنه، ټوپک هغه کښېنه زوی. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا د تاریخي کسې غره په لمن کې د سلیجو پر غاړه راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو، درنو سپین ږیرو، علما کرام، مشران او کشران، تاسو د خدای راولي، ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې د ډېره لرې لرې ځایه رالاست، زموږ په دې غم کې راسره شریک سواست. خدای دې پر موږ ټولو ورحمیږي، خدای دې پر موږ ټولو ته لارښوونه وکړي. عزیزانو، زه یې په شنه زور راوستلی یم وینا ته. ما سخت انکار کړی دی چې وروره نسم کولی، ولې خامخا به وینا کې نو خدای خبر د کومې خوا به راواخلم. ورونو، په داسې یو وخت کې چې د پښتانه په وطن د بربادۍ سرې لمبې بلې دي، د پښتانه سر بې توره بې پوره پرې کېږي، نه جومات خلاص دی، نه اداره خلاصه ده، نه عالم دین پاته دی، نه څوک مشر پاته دی. دغسې به ناترسي لکه نن چې زموږ د قام د بچیانو سرونه خلک پرې کوي، داسې د ځنګله حیوانان هم خلک نه وژني. بخښنه غواړم، د سیاسي تقریر نه کوم، لیکن چونکې ډېر درانه پښتانه راغلي دي، د زړه غوټې ور خلاصوم. علما هم ناست دي. په ما د خدای پسې که زه د دې لپاره ولاړ یم چې زه 5 ووټه پارټۍ له وګټم، هو ما د خدای خوار که زه د دې لپاره ولاړ یم. عزیزانو، نن 21 صدۍ ده. انسانان په دې متفق دي، وایي د غره حیوانان مه وژنئ، بیا د دنیا ښایست ختمیږي. لیوان وایي په حساب وژنئ، ګیدړ په حساب وژنئ، دا د زارو مهران دا نه هم مه وژنئ، تاوان کوي، دنیا ختمیږي. جهان د حیوانانو د مرګ په حساب کوي. زه تاسو ته خواست کوم عزیزانو، هر عالم دین ته کوم چې خدای ته وګورئ. عزیزانو، تاسو زموږ د قام مشران یاست، ډېر درانه ټبرونه یاست، ډېر د درنو خویو، د ډېر درنو تاریخونو خاوندان یاست. نن زموږ د سر هیڅ حساب نشته. کراچي کې یو MP مړ شو، هلکه دون انتظار خو وکړه چې وروره چا وژلی دی، پل ووهه چې مازدیګر کېدی، بیا 10 کسه پښتانه مړه. مولوي نور محمد د جمعیت علما اسلام منبر و، دلته به عالمان ناست دي، پېژنې به. د واڼه په مسجد کې هغه ورځ د جمعې په ورځ لومړنی ورننوتی څوک، ځان یې ځله ډزې ول، 38 کسه مولانا عمرمحمد پکښې دا ګډ مړه شول. پارون په در ادم خیل کې سړی په جومات نه ننوتلی دی، 6 پښتانه مړه دي. اخبار خبره ده. په پېښور کې په جومات ته دغه ورڅس کې د دستي بم امام صاحب او 8 کسه مړه دي. موږ به کله سره خلاصوو؟ موږ به کله سره کښېنو؟ نن په داسې یو وخت کې صحیح مرګ په خپله ډېر لوی تاوان دی. دغه خلک زموږ ضرورت درلود. عزیزانو، نن د سایي کمال خان پر ادرایو زه خواست درته کوم، عالمانو و د قام مشرانو سره کښېنئ، مجلس سره وکئ. 32 کاله کېږي، 15 کاله کېږي زموږ سرونه دی پرې کېږي لکه د ملخان. خو یا به عالم دین خلاص و، یا به جومات خلاص و، یا به حجره خلاصه وه، یا به کلی خلاص و. پرون نسبت دا ښار کې سړی وویشتی شیخ، بل نن بیا موږ ورک کړه چې چا مړ کړي. دارنګه به نه کښېنو، دارنګه زموږ خلک کوره خرابوي، زموږ وطن ته یې هیله ده، زموږ دغه ته یې هیله ده. عزیزانو، د سیاسي خبرو وخت نه دی. سایي د خدای وبخښي، سایي وفات شو، لیکن سایي یو نوم نه دی. کسې غره د کسې غره لمنې د دنیا تاریخونه وایي چې پښتانه له دې ځایه پورته شوي دي. دا د پښتانه د زیږېدنې مینه وه. په دې کې سایي کمال خان په دا زیږو مرانۍ کې خدای پاک پیدا کړ.
ساينس ته پېژنې ته لیدی قرآن کریم زه دغه نه کوم علما دې ما سره جنګ نه کوي دا کار د دوی دی زه نه سند لرم نه سند جوړوم نه مې زده دی لکه مسلمان یم پښتون یم قرآن شریف وایم قرآن کریم د زندگی مقصد یو ښوولی دی قرآن کریم وایي بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله پاک وایي چې ما مرګ او ژوند د دې دپاره پیدا که چې زه ستا د عمل ښایست وګورم چې ته د څنګه عمل خاوند یې نو ساین په تاسو کې لوی سوی دی ساین تاسو ولیدئ ساین د مراڼي په یو بدي نه دی ګډ سوی ساین هېڅوک بل ته نه دي لمسولي ساین هېڅوک پر چا نه دي رغولي ها یو کار یې کاوه لکه رضا احمد چې وویل دا زموږ پښتونخوا وطن له امونې ولې د عباسي چې دې له بدمرغه پرنګی راغی زموږ دا وطن یې ونیو بیا ټوټې ټوټې کوي نن په ټوټو موږ پراته یو د سړکانو حال ته معلوم دی خلک د موږ سره څه کوي د لارو حال ته معلوم دی غړیالي مسعود عزیزان ورته د پښتانه هر ټبر ناست دی غړیالي مسعود نن د خپله کوره کډه سوی دی په د اسماعیل خان کې پروت دی که موږ عقل نه کړ سره شریک که موږ پوه نه کړ سره شریکه عالم دین غړیالی سړی توریالی سړی د ورسې خاوند موږ فکر سره شریک نه کړ په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی چې خدای مکه سهار به مندوخیل نه کډه کېږي په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی سهار به مراڼی نه کډه کېږي موږ د چا هیڅ شی نه غواړو خدای چاته چې هر چاته وطنونه ورکړي د هغوی دې مبارک کړي خو دا خاوره به ساتن غواړي او پښتانه ساتلې ده ساین د هغه لښکر سپایي و چې فرنګي دا وطن ونیو د دې وطن نعمتونه یې ونیول او ټول پښتون کام تنظیم یې نه و سره تړلی نه و موږ چاته پیغور نه ورکوو د فرنګي خلاف که یو چا جنګ کړی دی که یو چا مبارزه کړې ده دا سپیرو پښتنو کړې ده له دا کسې غرله یې واخه بیا د ملاکنډ تر غرو پورې د هغه یې واخه ټول پکتیکا واخه در امو پورې د امو یې واخه در اباسین پورې موږ کوچنی کام یو موږ د خپل کام د ولس د اسلام دپاره چاته موږ دغه نه کوو تکبر نه کوو موږ ډېر کوچنی کام یو موږ تر هر چا ډېره قرباني وکړه موږ د فرنګي سره په جنګ اخته وو خلک لګیا وو نهرونه یې جوړول موږ د فرنګي سره په جنګ اخته وو خلک لګیا وو کارخانې یې جوړولې موږ د فرنګي سره په جنګ اخته وو خلکو نور چمونه کول دا ورځ هم د دې نه دغسې بد کار دی چې موږ چاته ګوته نه سو پر دې موږ نه یو ملامت تر نامه یې ګرځم لنډک مراڼی زه نه پېژنم ما په کتابو کې ویلی د لنډک مراڼی پلانی موسیخیل ازمیر خان مندوخیل پلانی افریدی ګوره وطن داسې نه دا خاورې عزیزانو دا خاورې داسې بې هېڅ شی نه دی چې د خالي ډبرې دي دا خاورې هم یو معنا لري دا خاورې هم یو ذهن لري دا خاورې هغه بچیان نه یېروي چې پر دې قرباني ورکوي ډېر مراڼي مړه دي ډېر اڅکزۍ مړه دي ډېر جوګیزیان مړه دي ډېر کاکړان مړه دي ډېر دراني او غلجي مړه دي لیکن په شمار بیخي لږ خلک دي چې ولسونه یادوي ډېر خوار خلک ساین کمال خان په تاسو کې کوچنی لوی سو ما ډېر نارې په دې وویلې خانشید نوم پکې راځي د فلاني نوم زه خبرې نه کوم د خبرو نه یم ساین کمال عزیزان د قدرت یو قانون دی غنم نشي راشنه کېدای غنم نشي راشنه کېدای چې یو غنم ځان قربان نه وربشې نشي راشنه کېدای چې یو وربشې ځان قربان نه کړي یو وربشې به ته په خاورو کې اچوې دا به قربانېږي د دې به د الله په قدرت باندې یو دغه راځېږي د هغې سره بیا د یوې پر ځای 200 غنم راځېږي هغه انسانان وطنونه ژوندي یادوي هغه انسانان قومونه یادوي چې د ځان تر ګټې تېر سي ځان ګټه خو موږ ګرد کړو خو نفس مې وخوت د بل په خدمت د پاکستان ګرد نیرونه موږ وکړل
د پاکستان ګډ دغه موږ وکړو بیا ملالۍ خلک خو زیات ولد دي په دوبۍ کې موږ څه خواري وکړو یا څه خواري د روس پورې کاږو خو وطنونه هغه به چې یادوي چې در ځان تېر سي